آن جماعت را که ایزد مسخ کرد، آیتی تصویرشان را نسخ کرد. چون زنی از کار بد شد روی زرد، مسخ کرد او را خدا و زهره کرد. عورتی را زهره کردن مسخ بود، آب و گل گشتن نمخصست ای عنود. روح می برده سوی چرخی برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک دا ذکر کړل چې وزیر چې وو هغه مخالفت د حضرت عیسی علیه السلام سره درلودی، لیکن دا مخالفت د ذات الهی سره دی، ځکه چې دا بندگان مقرب بندگان د ذات الهی دي. په عالم کې هغه لوړې رتبې انسانان دغه پیغمبران دي. د دوی د یوه سره پنجه وهل دا د ذات الهي سره مخالفت دی. دی په ځان نه پوهېدی چې زه دا پنجه د چا سره وهم، د هغه ذات سره یې والی چې هغه ناګوریز د جملهګانو دی. ټوله خلک ورته محتاج دي او هغه ژوندی او قادر مطلق دی. نو دی د داسې ذات الهي جل وعلا سره پنجه وهي او د هغه خاص بندگان قتل کوي په شهادت چې رسي. حال دا چې ذات الهي په آن واحد کې غونده نور پیدا کولی سي. بیا د مبارک ذکر کړه چې د الله تعالی جل وعلا قدرت، د هغه کمالات، د هغه عواجم تا لیدلي نه دي. دا هغه وخت لیدای سي چې ذات الهي په خپل ذات سره تا بینا وګرځي، معرفت درکې چې ته بینا سي. نو د ذات الهي هغه عالمونه به ووینې چې دغه عالم دنیا د هغه په مقابل کې لکه یو جیلخانه داسې ده، یو تنګ ځای دی لکه جیلخانه چې د نورو حدودو په مقابل کې تنګ ځای وي. نو دا هم د هغه په مقابل کې تنګ ځای دی. ستر روحاني په یو حبس کې واقع یې، لیکن تا ته حبس معلومیږي نه. نو ولاړ سه هغه صحرا ته چې عالم وجوب دی، ځکه دا جهان چې دی دا محدود دی، هغه بې حده دی. لیکن د هغه د تګ دپاره دغه نقش و صورت د دنیا معنی او صد دی. بیا د مبارک ذکر کړله چې نبی علیه صلات وسلام مبارک، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، هغه چې د دغو په مقابل کې چې چا پنجه زني کړې ده، که ابو جهل دی، که فرعون دی، که نور دي، خاجګرد رسوا سوي دي او تباه سوي دي. بیا نو په آخر کې د مبارک ذکر کړله چې دغسې غالب ذات الهي جل وعلا سره باید اتباع وسي. د چا اتباع وسي؟ هغه چې انبیاء کرامو فرمایلي دي. اتباع د انبیاء کرامو اتباع د ذات الهي جل وعلا د رضامندۍ ده. بیا د مبارک په آخر کې دا ذکر کړه چې ته به پر خپل طاعات و عباداتو باندې پر خپل تقوا باندې اعتماد نه کوې. تقوا اخلاص دا لازمي شیان دي، تا به ته پیدا کوې او دا فرض دی په شریعت مقدسه کې، لیکن اعتماد به دې نه هغه دی تقدیر د ذات الهي چې هغه برسیسا و یا هغه بلعم باعور و، هغه د څونه زیرکۍ سره هغه چې په پښو ځړېدلي دي. ته نو که یې وګوره ته خو وینې نه، ډېر انسانان په پښو ځړېدي د خپلې پوهې سره، د خپلو کمالاتو سره، ځکه چې د دوی اعتماد پر خپلو کمالاتو، لیکن د کمالاتو سره سره ذات الهي په پښو ځړولي دي.
دا ولې دا خو د دوی اعتماد پر د خپلو کمالاتو و. دغه ځکه نو نبي علیه السلام فرمایي چې الله تعالی قرب او فضل د هغه انسانانو سره دی چې دوی ځان مات بولي، د زړو په اعتبار مات وي. نو د مبارک په ضمن کې دغه فلسفه والاو ته هم پام سو چې هغه خو هم پر عقل باندې اعتماد دی، هر شی دوی په عقل چې ورته وویله هغه کوي. نو پر هغو باندې ډېر سخت ترجید وکړي چې دوی خو د عالم تابع دي او عالم چیش دی چې دوی تابع ګرځېدلي دي. په عالم کې دوی عقل دي، د عقل د خپل عقل تابع ګرځېدلي دي. حالانکه عقل خو کشکې د دوی د عقل وای، عقل د دوی چې دی هغه تابع د نفس اماره دی. یو عقل د کومل اولیاء کرامو دی، هغه نه، دوی د خپل عقل تابع دي او عقل بنا دی د دوی پر نفس اماره باندې. نو گاو کی بود تا توریشی او شوی، نو گاو غوا چیش ده، عالم چیش دی، عقل چیش دی چې ته د هغه اتباع کوې، بیا نو پر هغه باندې مفتون ګرځې. اوس د هغه وضاحت کوي، وای آن جماعت را که ایزد مسخ کرد، آیتی تصویرشان را نسخ کرد. هغه جماعت چې ذات الهی جل وعلا مسخ کړي دي، مسخ تبدیلی که بهتر ته وای چې انسان بدل سي د صورت په اعتبار سره یو کبیح بدترین صورت ده، یې ته مسخ وای. مسخ خو د نبی علیه السلام په امت کې نسته، د نبی علیه السلام د دعا په برکت، د ده په فضیلت، لیکن مسخ معنوي په باطن کې د اخلاق لکه د شرموش، لکه د ګیدړې، لکه د مردارو حیواناتو اخلاق دی لري. نو ظاهر خو مسخ نسته، باطن کې مسخ دی. دی مبارک فرمای آن جماعت را کې ایزد مسخ کر، هغه جماعتان چې الله تعالی مسخ کړي دي، آیتی تصویر شان را نسخ کر. آیتی تصویر لکه آیات شان د دی، آیتی تصویر شان را نسخ کر، لکه آیات الله تعالی جل وعلا چې بعض آیاتونه نسخ کړي دي، یا الفاظ پاتې دي، بعضې خو الفاظ ته معنا نسته، بعضې معنا سته الفاظ یې نسته، بعضې دواړه نسته. نو آیتی تصویر شان را نسخ کرد، لکه هغه آیاتونه د دوی د صورت یې نسخ کړي دي، لکه آیاتونه چې نسخ کېږي نیست و نابود ګرځي، دوی هم دغسې مسخ کړي دي. اوس د مبارک د غلطي مشهور یو مثال وایي چې په خلکو کې خو مشهوره ده، لیکن د حقیقت په اعتبار سره د حقیقت نه لري. دی مبارک خپل غرض اینجا اخی چې هغه عالم اولوی، د هغه عالم اولوی شي عالم سفلي ته ولاړ سي، د عالم سفلي شي عالم علوي ته ولاړ سي. دا یو غلطي مشهور دی چې ملایکه وویل چې دا خلک ولې داسې ګناوې کوي، دا دی وها دی، موږ به ولاړ سو، موږ دا شان نه کوو. هغه خو بیا راله د هاروت و ماروت پر شکل باندې، هغه بیا زهره یو ښځه و، پر هغه باندې محبت پیدا کړي، بیا بدکاري وکړله، هغې بیا اسم اعظم یې زده کړي، دوی ته سزا ورکول سو د بابل په څا کې، او زهره چې وه هغه اسمانو ته د ستوري په شکل وګرځېدله. دا خو یو غلطي مشهور دی، لیکن هغه عالم سفلي شی چې هغه ښځه وه هغه لوړه وګرځېده د دوی په اصطلاح باندې، او هغه چې د عالم اولوي شی و هغه ملایکه و هغه لاندې راله. دا ولې؟ دا خو د بدفطرتي په وجه باندې. دی مبارک هغه مثال ته هم وضاحت کوي، وای چون زنی از کار بد شد روی زر، لکه هغه ښځه د بدکاري په وجه باندې ژړمخې وګرځېده، مسخ کرد او را خدا، الله تعالی مسخ کړه و زهره کرد، عورتی را زهره کردن مسخ بود. وای او ښځه چې زهره وګرځي، ستوري وګرځي، دا خو مسخ سوه، بدل سو. نو آبی گل گشتن نمسخس ای انود، ته وای ستا روح چې ده د عالم امر څخه راغلی ده، ستا په وجود کې بنده سوې ده، نو هغه خو د عالم وجوب ته نږدې دی، د عالم امر د الله تعالی د صفاتو تجلی پر کېدلې بالواسطه.
د عالم امکان نو څه راغه ستا روح د هغه پاک عالم څخه راله ستا و بدن ته تا په بدن کې داسې مزمحله کړه داسې تباه کړله چې اسپنې سافلین دې ځای ور وګرځاوه یا هغه خو د دې دپاره نه ده راغلی د دا دپاره راغلی ده چې موږ الله تعالی وپېژنو او لوړ کمالات حاصل کو لیکن تا څه په وکړه نو آب ګل گشتن د ستا روح چې د آب ګل تابع وګرځي د اوبو او د خټې تابع وګرځي چې دا جسد دی خواهشات د جسد دي نو آب ګل گشتن د ستا روح چې تابع د آب ګل وګرځي د خواهشات دنیوي وګرځي نه مسخس دا مسخه نه ده مسخه دې کړله ستا روح خو په دغه باندې چې موږ ټول انسانانو بني آدم ته کرم او فضیلت ورکړی دی هغه خو د روح په وجه دی چې عالم اولوي ته ولاړ شي لیکن تا د لې منسوخه کړله د لې د خواهشاتو تابع کړله نو آب و ګل گشتن دا ستا روح کې اوبه او خټه وګرځي د هغه تابع وګرځي چې خواهشات یې دنیوي دي نه مسخس ته مسخه سوی نه ای انود ای سرکشه ته د خپله مسه یې روح می بردت سوی چرخی برین ستا وجود کې چې دا روح ده هغه خو په طاعاتو سره ترقي پیدا کوي لوړ ته ځي روح چې ده می وړي اتالره سوی و طرف ته چرخ برین هغه لوړ اسمان ته سوی آب و ګل شدي الانکې ته څه شي ګرځېدلی هغه دې ير کړی دی دا خواهشات نفساني پر تا غلبه کړې ده خواهشات دنیوي غلبه کړې ده روح ستا د جسد تابع ګرځېده ده الانکې ته باید جسد د روح تابع وګرځې روح دې غالب سي نو سوی آب و ګل شدي ته و طرف ته د اوبو او د ګل وګرځېدلې نو چې وګرځېدې پای څه شو در اسفلین لاندې در لاندې هلته ولاړې نو فستو خود را مسخ کردی زین سفول تا د خپل ځان مسخ کوي د دغه کښتوالي په وجه باندې ځان وجودي د هغه وجود څه د ځان وجودي هغه وجود چې الله تعالی درکړی نه چې هغه هیئت وحداني لري هیئت وحداني چې شته وایي وروسته راځي چې انسان چې دی د هیئت وحداني په ټولو مخلوقاتو کې لري بل مخلوق یې نه لري دغه هیئت وحداني ذات الهي تا ته درکړی دی چې هغه استعداد د معرفت الهي دی تا داسې تباه او برباد کړي نو دا د خپله مسخ دی روح یې مسخ کړله تابع یې د خواهشاتو وګرځول او مزمحله او تباه او برباد یې وګرځول ځان وجودي په هغه وجود ځان وجودي هغه وجود الله تعالی درکړی دی کې بدان رشکی عقول چې پر هغه باندې ملائکه عقول څخه اصل عقول عشرې چې هغه فلسفه والا وایي په نیز کجیم دي لیکن دلته مراد عقول څخه ملائکه مراد دي چې هغه ملائکه به رش کاوه چې کاشکې موږ داسې وجود درلودی لیکن ته د هغه وجود داسې ناقدري وکړله چې تا بیرته عالم اولوي ته نه ولاړلې او تباه او برباد وګرځېدلې حالانکې ملائکه به ستاسې وجود چې ولیدی چې دا څنګه وجود دی چې الله تعالی و دا بندگانو ته ورکړی دی نو پس بدان که مسخ کردی چون بود پیش آن مسخی این بغایت دون بود نو پس بدان پس وروسته در دې بدان پوسه که مسخ کردن دستا مسخ کول به چون بود پر سر کم به دای وي پر سر کم به دا جایز وي پر سر کم به دا بیکاری دا استفهام د تعجب د پاره پس وروسته در دې بدان پوسه که مسخ کردن چون بود دستا مسخ کول معنوي چې ستا خپل روح تابع د خواهشات نفسانی وګرځاوه دا مسخ په پر څه صورت وي چون بود پر څه صورت وي یعنی بدترین صورت یې دی پیش آن مسخه په حضور کې د هغه مسخې چې هغه چې مشهور دی چې وایي هغه زهره وګرځېدله این بغایت دون بود دغه ستا مسخ کې ته چې دي دا در هغه بدترینه دي هر مسخ چې پر دنیا کې تا اورېدلی دی لیکن که تا ځان مسخ کوي مسخ معنا ده چې روح چې ترقي ونه کړله د هغسې پاته سوې غافله پاته سوې د الله تعالی څخه لرې پاته سولې
دا د خپله مسخ دی. مسخ څنګه دی؟ خو هغه روح چې هغه نوراني جوهر دی هغه چې عالم اولوي ته نه ورساوه، دلې پاتې سو. پیش آن مسخ په حضور کې د دغه مسخ چې دنیوي مسخ دی چې یهود تاسې اورېدلي چې په قرآن کریم کې خنزیران او بیزوګان ګرځېدلي وو، خو ظاهري مسخ سوي وه. دی مبارک فرمای وای دا ستاسې مسخ چې دی دا در هغه بدترین دی. نو حسب همت سوی آخر تاختی آدمی مسجود را نشناختی. وای اسب همت استا آس د همت، ته خو با همت انسان یې، لیکن تا د خپل آس د همت سوی و طرف ته آخری تاختی. آخر هغه ته وایي چې د حیواناتو ته هلته هغه دغه ور اچي، د دوی نفقه د دوی نباتات ورته اچي. نو تا د خپل د همت آس و طرف ته د کوچ دنیوي تاختی وجز غلاوه چې زه به دنیا پیدا کوم او زه به دنیا پیدا کوم. نو آدمی مسجود را نشناختی، تا خپل نیکه نه دی پیژندلی چې ستا نیکه چې دی هغه مسجود د ملایکه وګرځېدلی دی. ته خو د هغه اولاد یې، که تا خپل نیکه پیژندلی وای دغسې به دې نه وای کړي چې تا خپل آس د همت و طرف ته د آخري دنیوي ځغلولی دی، د دنیا تابعداره دې ګرځولی دي، آخرت یې هېر کړی دی. تا خو هغه خپل نیکه نه دی پیژندلی. آدمی مسجود، هغه آدم، کم آدم؟ دا د ده د فضیلت خبره ده چې هغه چې مسجود د ملایکه و هغه تا نه دی پیژندلی. آخر آدم زاده اینا خلب چند پنداری تو فستی را شرب. وای آخر آدم زاده په آخر کې خو تم د آدم علیه السلام د اولادیې څخه ای ناخلف. ناخلف نانا چی شي؟ چې هغه چې تا د خپل پر مقتدایانو پر نقش قدم چې نسی ولاړ دې ته ناخلف. یو خلف خو نو چې پر بلاک دغه ته وایي خلف، یو خلف دی، یو خلف دی، دا خلف دی. ناخلف چې پر هغه نقش قدم باندې نسی ولاړ دې ته کپوت وایي. پوت سپوت کپوت دې ته چې وایي کپوت وایي چې پر پلار پر نقش قدم باندې نسی ولاړ دې ته وایي کپوت. او که د پلار در عزت د بالابود نور کار پیدا کی، یعنی در پلار عزتمنو د راغله عزتمن سو دې ته بیا سپوت وای. پوت بیا دې ته وای چې برابري وکي. نو ته خو که پوت یې ناخلفه یې. چند پنداری تو فستی را شرب، چند پنداری تابکی پنداری، چند پنداری تابکی پنداری. در څو به دستا خیال وي توستا پستی را شرب چې ته دا پستی شرافت بونې چې هر چا دنیا ډېره پیدا کړه، هر څوک امیر سو هغه با شرفه دی، هغه بې شرفه دی. تا بې شرافت شرافت بللی دی. ستا دا خیال دی چې دغه دنیوي شانو کې چې زه مخته ولاړ سمه یا دغه ذهني کمال پیدا کمه یا سوري کمال پیدا کمه نو زه با شرفه یم، یا دا بې شرفه دی. هغه چې الله تعالی فرمایلي لقد کرمنا بني آدم، هغه په دې نه جوړته ویلي چې تا چې ډېره دنیا پیدا کړله نو په دغه وجه د بني آدم چې دی مکرم دی. یا چې تا ډېر زیرکي پیدا کړله لکه فلاسفه والا چې د ځانه څخه نوي نوي خبرې راوباسې نو ته څه شي کرمنا بني آدم، هغه په دې نه دي ورته ویلي، هغه په هغه ورته ویلي دي چې ستا روح چې کم د کم شي دپاره دا جسد ته راغلی دی، ستا روح و خپل کمالاتو ته ورسېږي نو ته معزز یې. هغه خو بني آدم ته موږ عزت ورکړی دی، ولې خو آدم علیه السلام مسجد د ملایکه وګرځېدلی دی. نو چند پنداری تو فستی را شرب، دا خو پستی ده لیکن چه شرافت بولی. چند گویی در څو بری به ته وایې من زه چې یم بګیرم نیسمه، عالم ټول عالم نیسمه چې زه ولسوالي ولایت پلانکی دا غواړم لوړ لوړ حکمرانۍ چې هر څه لوړېږي دته خوند ورکوي. چند گویی در څو پورې به ته وایې من بګیرم عالمی چې زه عالم نیسم، چې زه امیر سمه لوړ سمه. این جهان را پر کنم از خود همی، چې دغه جهان چې دی زه ډکم از خود د خپل طرفه څخه همې په تحقیق سره، یعنی ټوله زما تابع وګرځي، ټوله ما وپېژني چې دا خو نو زه یم. این جهان را پر کنم از خود همی، گر جهان بر برف گردد سر به سر تا به خور بگذار
بگداز و دش از یک نظر. اوس د دغه ځای څخه دی مبارک ته 5 سوالو جواب وای. اول دا دی چې سړی خو چې دغه لار ته د الله تعالی سمیږي، د روحاني طریقې پیدا کوي، نو دا خو د ګناهونه کړي چې هغه به څنګه سي. دوام خو زموږ وایي تعلقات د مخلوق سره دی، دا به څنګه سي. دریم خیالات چې فاسده زموږ په زړه کې، زموږ په دماغ کې تېرېږي، وځي او ننوځي، دا به څه کوو. څلورم دا چې اخلاقي ذمیمه دي، دا به څنګه اوړي په اخلاقي حمیده باندې. پنځم دا چې ریاضات چې دي، دا خو سړی ضعیفه کوي، او ضعف چې دی هغه مانع د عبادت څخه دی. نو موږ به څنګه کوو؟ او دا پیدا کېږي په ریاضاتو باندې. نو په ریاضات چې موږ شروع کوو، خو موږ ته ذوب پیدا کېږي، او ذوب چې مو پیدا سو، خو مانع د عبادت څه دی. دی مبارک ته د 5 سورو جوابات وایي. وای گر جهان بر برف گردد سر بسر، وای که دا جهان ټوله واوره وګرځي، یخی وګرځي، سر په سر پوره پوره ټوله ډک سي د واورې څخه، د یخي څخه. تابې خور بگداز و دش، تابې هغه تپش، خورې خور چې ته وایي د لمر ته وایي، هغه تپش د لمر چې دی ټوله به ویلي کې از یک نظر، په یوه نظر باندې. ذات الهی غفار، ذات الهی دی غفار خو د مبالغې صیغه ده، ډېر بخښونکی دی چې غفاریت تجلی پر وکړي، ستا ټوله ګناهونه محوه کوي. او که تا توبه په اخلاص په ډېرو لوړو رتبو باندې چې توبه کښلې وې، نو الله تعالی ستا سیئات حسنات بیا درګرځوي. یو خو دا دی چې در بیا بخښنه، هغه نو لازمه کم توبې چې په رښتیا توبه وکړو. یو دا چې د توبه د اخلاص وکړي، وروسته بیا دی مبارک وایي، نو هغه سیئات یې په حسناتو در بدلي. نو گر جهان بر بف گردد سر بسر، تابې خور بگداز دشت از یک نظر. ګرده به ویلي کې په یوه نظر باندې چې صفت د غفاریت دی، فیض د حق غفاریت دی. وزری او و وزری چون او 100,000، نیست گرداند خدا از یک شرار. وزر دا بار ته وایي، باری ګران، لوړ ورته ذکر دلته ګناه مراد ده. وزری او وزیر ته وزیر هم په دغه وایي چې هغه دا بار چې شي د باچا بار سپکوي، او که سم وزیر وي. که بیکاره وزیر د باچا دپاره دا چې شي ګرځي، بوج ګرځي، وزر ګرځي. که د باچا بار سپک کوي، خو وزیر سو. که پر باچا چې نور مشکلات پیښ کړي، وزر سو. وزر چې ته وایي، بوج ته وایي. وزري او و وزري او یا وزر را و وزري او و وزري او دی. وزري او و وزري چون او 100,000. وزري او ګناه د دغه شخص چې ده، یا وزري او یا ګناه د دا وزیر چې د لاندې ورته ذکر کړي دي. وای وزري او که چیرې دا ګناه د دا وزیر چون 100,000 که 100,000 قسمه وګرځي، یا د نورو ګناهونه وي، نیس ګرداند الله تعالی جل وعلا نیس ګرځي از یک شرار، په یوه شرار باندې، په یوه شرار باندې دا ګرده استکیږي، په یوه شرار باندې د چش کېږي، از یک شرار، په یوه شرار باندې دا د مابین څخه استکیږي. وزري او و وزري او و وزري چون او 100,000 چې 100,000 قسمه بوجونی، نیس گرداند خدا از یک شرار. اچه بیلان ورته لیکلي دي چې دا شعله عشق یا جذبه عشق ده. شعله د لمبې ته وایي، یا جذبه د کشش د عشق دی. نیز گرداند خدا از یک شرار، هغه محبت یوه بوتسرکې چې پر تا باندې وسي، دغه بوتسرکې چې دوی دا ریاضات نه غواړي. دلته خو دا سوال کېږي چې ریاضات موږ کمزوره کوي، وایي یا چې ته په رښتیا توبه وکړې، په رښتیا الله تعالی ته مخ وګرځې. که یو واري القا دې ته القای رحماني وایي، که د دغه القای رحماني یوه شرار در باندې وسوله، یوه بوتسرکه د ټول عالم څخه به دې بې رغبته کی، او ټول عالم به در څخه هیر کی، دې ته محبت الهي وایي. نو دا خو ریاضات نه غواړي. گر جهان بر دغه وزري او و وزري چون او 100,000، نیست گرداند خدا از یک شرار.
عین آن تخیل را حکمت کنه. دا اعتراض کېدی چې موږ ته خیالات چې فاسده راځي، وای عین آن تخیل ذات دغه خیالات چې فاسده وبه الله تعالی په حکمت سره سته به یو منبع وګرځي، یو چینه د حکمتو به وګرځي. خواجه شریف کې هم وایي نو عین آن تخیل را حکمت کند، ستا خیالات چې فاسده به الله تعالی په حکمتو درواړي. ولی وای عین آن زهر آب را شربت کند، وای ذات د هغه زهر آب د هغه اوبو د زهرو چې د خیالات چې فاسده داسې دي لکه د زهر اوبه، دغه به الله تعالی په شربت باندې در وګرځي چې د حکمت خبرې دي. د حکمت د خبرو متعلق په حدیث مقدسو کې تاسو چیر شو په مشکات شریف کې. نو آن گمان وای آن گمان انگیز را سازد یقین، مهرها رویانت از اسباب کین. آن گمان انگیز را سازد یقین، هغه ستا گمان چې پیدا کېدی، گمان انگیز را هغه گمان پیدا کوونکی د خبر یقیني، استا گمان پیدا کېدونکی به سازد جوړ کې الله تعالی ستا به یقیني خبر ځینې جوړ کې. در مخه ته ګډ وي، خلکو ته په ګمان ګډ وي. اوس ګوره زموږ دا خیال دی چې په قبر کې عذاب دی، دا دی دا دی، خو دا زموږ ځواني غالب دی. فقهای کرام د هغه ته اعتبار ورکوي چې دغه ځواني غالب اشباح و نظایر کې ابن نجم فرمایي دا قیم د څه شي دی؟ د یقین دی. لیکن وروسته به بیا ته دا خبرې کوې سره د یقینه، دغسې به تر معلوم سي لکه سړی چې شی په سترګو وویني، په سترګو کې لا شک و شبه یې، لیکن په دې شانو کې بیا تا ته شک و شبه نه وځي، نه راځي. وای آن ګمان انګیز و را سازد یقین، هغه د خبرې د ګمان انګیزه ګمان پیدا کوونکي هغه به یقیني وګرځي. مهرها رویاند از اسباب کین، وای مهر محبت رویاند الله تعالی را شین کوي از اسباب کین. د اسباب داسې بدیږي، وای و هغه اسباب چې د کین اسباب دي، د ضد اسباب دي، د مخالفت د اسباب دي، الله تعالی د هغه څخه څه شي پیدا کړي؟ محبت پیدا کړي. دلته په راشه کې ذکر کړی دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک په کومه اراده باندې ورغلی و؟ د کین په اراده باندې، لیکن کین یې الله تعالی ورواړو په څه شي باندې ورواړو؟ په محبت یې ورواړو. نو پرورد در آتش ابراهیم را، هغه د ذات الهی جل وعلا غلس قدرت تام لري، پرورد چې پالی در آتش په اور کې ابراهیم را، ابراهیم علیه السلام یې په اور کې وپالی. څنګه وپالی؟ دی مبارک چې اور ته نه ولوېدلی، علیحده رتبه یې وه. اور ته چې نمرود واچاوه علیحده رتبه یې سوله. دا اور سبب د ترقۍ د ده وګرځېدی. یو خو دا دی مبارک خو د ابراهیم علیه السلام څو ځای مختلف د اور بیانونه کوي. یو ځای خو دا بیان کوي چې دی نور ګرځېدلی و، نور اور نه جمع کېږي، د ده نورانیت هغه اور چې شي وګرځاوه. اور خو یې مړ کوي، مړ یې نه کوي بلکې باغ یې وګرځاوه. نو چې هغه اورونه د نمرود باغ ګرځي، نو اخلاقي ضمیمه به څنګه په حسنه سره نه اړي؟ ابراهیم علیه السلام خو په ټولو مخلوقاتو کې امام رباني صاحب مبارک فرمایي چې دی دوهم مقرب بنده دی د الله تعالی په نیز. نو هغه د هغه اور یې باغچه وګرځوله. هغه دی علیحده بیان کوي. دی مبارک بیا اوس دلته وایي چې دی مبارک چې دا اور ته ولوېدی، په دا اور کې خاص قسم ترقي پیدا کړله. دا د ده پرورش دلته په اور کې هم سوی دی. نو پرورد در آتش ابراهیم را، ایمنی روح سازد بیم را، وای ایمنی روح سازن، ایمنی هغه ځای د امن روح لره، د روح لره ځان د ځای د امن جوړ کې چی شي؟ بیم را هغه ځای د خوف، د خوف ځای وي، لیکن الله تعالی د امن ځای وګرځي. لکه ابراهیم علیه السلام ته چې د خوف ځای چې دا اور و، نو دا خو د خوف ځای خو سړی سوځي، لیکن د ده لپاره چې شي وګرځېدی؟ امن وګرځېدی. ته ښه فکر وکړه د قرآن کریم په آیاتو کې الله تعالی دا د خوف ځای د ده لپاره د امن ځای ګرځولی دی چې ته جوړ سې، هر د خوف ځای به ستا لپاره ځای د امن وګرځي. لیکن چې ته جوړ سې، خو ستاسې نیکه
حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک الله تعالی د خوف ځایونه دته چی ځایونه ګرځولي دي د امن ځایونه یې ګرځولي دي در خرابی گنجها پنهان کند پنځم اعتراض جواب وای در خرابی گنجها پنهان کند خار را گل جسم را جان کند در خرابی په خرابو کې گنجها پنهان کند هغه ذات الهی خزانه پټ کړي په دا خرابو کې خزانه سته خار را گل د زوزانو څخه ګل جوړي خو دې تاسو تر معلومه جسم را د اجسامو څخه روح جوړي داسې انسانان شته چې د دې جسمونو روح ګرځېدلي یعنې تابع د روح ګرځېدلي مفتي کفایت الله صاحب ذکر کړي دي په خپل کتاب کې یو فتاوا یو کتاب لري یو چا سوال یې کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سایه درلوده که نه درلوده ده خو نو جوابونه ورته ویلي دا دی امام رباني صاحب مبارک هم دغه جوابونه ویلي دي نو امام رباني صاحب مبارک فرمایي په یو ځای کې د یو هغه ته اشاره کوي چې حضرت نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې به د روح مبارک چې به وي د جسد چې به دغه نه درلوده سایه نه درلوده دا هغه وخت تطبیق یې کوي چې پر ده باندې به روحانیت غلبه وکړله چې روحانیت به غالب سو جسد به مغلوب سو عالم به ير سو په دغه وخت کې د جسد مبارک سایه نه درلوده ځکه جسد به روح وګرځېده او روح سایه نه لري لیکن دا به عموما د شپې و ځکه اکثر صحابه کرام یې سایه بیانوي د ورځې خو به دی د صحابه کرامو سره اخته و د عالم سره نو چې د عالم سره به اخته و جسدي غلبه درلوده ځکه سایه به هم درلوده او د شپې یا داسې په بعضو اوقاتو کې مې چې روحاني کیفیت په پر د غلبه پیدا کړله نو د ده مبارک دا جسد څه شي نه درلوده سایه نه درلوده نو دغه تعلق د پاره د عالم ځای چې به مبارک چې به د کوره څه وتی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته به فرمایل دی مبارک بیا وروسته فرمایي کلمینی یا حمیره کلمی ای حمیره زما سره یو څه خبرې وکړه نو خارو را گل هغه داسې کیږي چې نه چې د زوزانو څخه ګل جوړي جسم هارا جان کند د جسمو څخه چی شي جوړي روح جوړي دا ما چې تاسو ذکر کړل نو ای سبب سوزیش من سوداییم وز خیالاتش چون سوف استاییم در سبب سازیش سرگندان شدیم و سبب سوزیش هم حیران شدیم بس پر